یو څو مبارک حدیثونه او ګټورې ویناوې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کامل مؤمن نه ښکنځل کوي او نه د چا عیب بیانوي او نه په خلکو لعنت وایي او نه سپکې خبرې کوي او نه بې حیا وي. کتاب ترمذي شریف. او دغسې فرمایي مؤمن هغه دی چې زړه له مینې او محبته ډک وي. نو څوک چې له چا سره مینه نه لري او نور یې له ده سره نه لري په داسې شخص کې هیڅ خیر نشته. او فرمایي په خلکو باندې داسې زمانه هم راتلونکې ده چې سړی به هیڅ فکر نه کوي چې دا شی دته له روا لارې لاسته ورغلی او که له حرامې لارې. کتاب بخاري شریف. او دغسې فرمایي د خپل ورور په غم خوشحالي مه کوه ځکه چې الله تعالی به پر هغه رحم وکړي او د غم څخه به یې خلاص کړي او تا به په غم اخته کړي. کتاب ترمذي شریف. او فرمایي زما د امت د ټولو خلکو ګناه خدای بخي بې له هغه کسانو کوم چې ګناه وکړي او نورو خلکو ته په فخر سره ووایي چې ما دا ګناه وکړه. کتاب بخاري شریف. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ګټورې ویناوې. اول موږ هغه قوم یو چې الله جل جلاله موږ ته په اسلام سره عزت راکړی. که چیرې مو عزت په بل څه کې ولټاوه الله به مو ذلیله کړي. دوهم زه به هغه وخت ډیر بد امیر یم چې زه په نسموړ او ولس مې وږی وي. دریم تر هغې د چا په ښو اخلاقو باور مه کوئ چې د تمې او غصې په وخت مو ازمویلی یعنې امتحان کړی نه وي. څلورم که غواړئ چې خپل واک په خپل لاس کې وساتئ نو د زړه راز یعنې د زړه حال نورو ته مه وایاست. پنځم د چا په وړاندې د هغه صفت کول د هغه حلالول دي. شپږم د ظالم بخل د مظلومانو سره ظلم دی. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ګټورې ویناوې. اول څوک چې خپل قدر خپله ونه کړي بل یې هم قدر نه کوي. دوهم د چا په بربادۍ مه خوشحالیږئ هسې نه چې سبا له تاسې سره هم داسې وشي. دریم په کوم ځای کې چې ستا عزت نه کیږي هلته مه ځه که څه هم هلته تا ته د طلا په کاسه کې ډوډۍ درکوي. څلورم د هر چا د ایمان معلومات د هغه د وعدو څخه کیږي. پنځم د خپل توان څخه زیات کار مه کوئ خو دومره هم مه بې همته کیږئ چې خپله سستي مو بل چا ته اړ او محتاج کړي. شپږم د مظلوم د ښېرا څخه ځان وساته ځکه چې دا ښېرا اسمان ته د شغلې په څیر ځي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که تا احساس کړه چې د څه شي د زده کولو لپاره اړې نو ځان په جهل او ناپوهۍ کې مه پرېږده او ډېر ژر یې زده کړه. او دغسې فرمایي که د بل حق پر تا وي نو په بیړه او انصاف یې ادا کړه. ځان د نورو په سترګو کې بې ارزشه کوه مه. او فرمایي کړاوونه وزغمئ ځکه دا ستاسې د ګناهونو له امله در باندې راځي. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمایي چې وخت آخر شي درې شیان به په مشکل سره پیدا کیږي. د الله لپاره دوستی، حلال رزق او د حاکم یعنی پاچا په وړاندې حق ویل. او دغسې فرمایي څوک چې ډېر ویده کیږي په عمر کې به یې برکت نه وي. څوک چې ډېر خوراک کوي په عبادت کې به یې خوند نه وي. څوک چې د خلکو خوشحالي او خوښي غواړي خوشحالي به یې په برخه شي. څوک چې غیبت او بې ځایه خبرې کوي د اسلام په دین به ونه مري. او په آخر کې شیخ سعدي رحمه الله وایي هغه څوک دوست مه ګڼه چې ستا له دښمن سره ناسته ولاړه لري. او دغسې فرمایي که غواړې نوم دې تل پاته شي نو خپل اولاد ته ښه اخلاق وښیه. او فرمایي رښتینی هوښیار هغه دی چې د غصې په وخت کې یې د خولې څخه ناوړه خبره ونه اورېدل شي. الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې مبارکو احادیثو او ګټورو ویناوو د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.